ملګرو په سکرین چې کم ماشومان تاسو ته ښکاري د حسنین هغه خور د یو ورور دی، یعنی ډیر زیات بیوسه دي، ډیر زیات غریب خلک دی. کومه واقع چې مخې ته راغله تاسو سره موږ په تیر شوي ویډیو کې هم شیر کړې وه، کله چې حسنین ولګېدو خپل پلار یې ویشتو. د هغې د پلار د ویډیو هم تاسو په سکرین باندې تاسو لیدی شئ. یو ګاډی چې دی هغه وینځي، د هغې کم سروس چې دی هغه کوي. د دې د پلار دا پیله ویډیو هغه هم منظریام ته راله، هغه تاسو هم کتی شئ. نو کله چې دا واقع وشوه، کم ضلعي انتظامیه چې وه چې تیمرګرې هسپتال ته لاړه، هلته کم جانچ پړتال وکړو، نو هغو ته دا پته ولګېده چې آیا ډېر زیات غریب دي. بیا هغو کم سوشل میډیا د طرفه کم یو ریکویسټ وکړو چې آیا ډېر زیات غریبانان دي، تاسو خپل مدد وکئ. نو بیا ډیرو خلکو ورسره مدد وکړو، خو تر اوسه پورې د هغې کم ورونه چې یو هغه له سکرین ته نه راغلي. نو په پیله ځل د حسنین کم ورور او خویندې چې دي کم یې وړې، یعنې حسنین د ټولو نه مشر او د دې نه چې نور دي هغه ترې واړه دي، هغه هم تاسو اوس په سکرین باندې کتی شئ. مختلف سوشل ورکر چې دی هغه ورسره امداد شروع کړی دی. نو تاسو ټولو ته یو ریکویسټ کوو که آیا د چا څه قسمه وس کیږي هغه دې ورسره سپیشل تعاون وکړي، ځکه چې د پلار چې د ګټې وټې و ټیکسي به چلو، نو په ټیکسي کې 500 600 څه به هم ورځ ګټله، نو خپلو بچو له به یې راوړه. اوس یې هغه پلار هم نشته، مور یې هم په هسپتال کې پرته ده، بیماره ده. بلکې که حسنین هم څه کار مار کوو، هغه په یو ویډیو کې ویل چې ما به د رنګ کار کوو، هغه هم په جیل کې دی. یعنی مختلف کم واقعات چې دی ورته رامخې ته شوي دي، نو کم ډېره زیاته سخته ده. نو که څوک ورسره هم څه قسمه امداد کول غواړي، نو پیله خو دا پکار ده چې لاړ شي سړی او کور کې ورسره امداد وکړي. یعنی داسې د یو په لاس باندې او د بل په لاس باندې پیسې هغه نه دي ورکول پکار، ځکه چې بیا ورته پوره نه رسي. نو که څوک ورسره هم څه قسمه امداد کول غواړي، نو هغه دې برای مهرباني وکړي او معیارو ته دې لاړ شي، هلته دې ورسره امداد وکړي. دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کول، انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به ملاویږو. الله حافظ.